یو خاوند خپلې نوي چې نوی واده یې وکړي هغه ناوې ته 4 اشعار وویله. هغه 4 اشعار تاسې ښه په غور سره واورئ. څومره قیمتي اشعار، څومره د نصیحته څخه ډک دي. که پر دې باندې عمل وسي دا کور به ښایسته. خذ العفو مني تستدیمي مودتي ولا تنطقي في وقت حين اغضب. که چیرې یو ورځ زما سه یو غلطي وسي، کور والا ته وایي، که زما سه یو غلطي وسي نو د معافۍ او د چشم پوشي څه کار اخله. یعنې بس سر مه په خلاصوه، معاف کوه، د خبرې تېرېږه د پاره د دې چې زما په زړه کې ستا محبت برقراره سي. او کله چې زه په خشم کې یم ولا تنطقي في وقت حين اغضب، کله چې زه په خشم یم په هغه وخت کې جواب مه راکوه، بلکل خاموش خاموشي اختیاروه. ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب. او ما داسې مه ټکوه لکه یو ډول چې ټکوي. تا ته دا در معلومه ده چې کله دا دریا او ډول ټکیږي نو څنګه اوازونه د هغه سره وځي. نو که چیرې ته ما داسې ټکوې نو بیا به هم زما د خولې څه د بې احتیاطۍ د وجې څه داسې خبرې راوځي چې ټول عمر به بیا پریشاني پورته کوي، بیا به ټول عمر پریشانه وي. ځکه نو د ټکولو کوشش مه کوه. ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى ويا باكي قلبي والقلوب تتقلب. د شکوو د شکایتونو ډیروالی مه کوه، ځکه دا دومره بد شی دی. هر وخت ګیلې شکوې شکایتونه، ګیلې شکوې شکایتونه، دا دومره بد شی دی چې د دې د وجې څه د خاوند او د کور والا په مابینځ کې چې کوم محبت دی هغه ختمی شي. که چیرې ته په دې کې مبتلا یې نو بیا به زما په زړه کې ستا سره نفرت پیدا سي، ځکه چې د زړو په بدلېدو کې وخت نه لګېږي. زړونه ډېر ژر بدلېږي، ډېر وخت نه پکې لګېږي. نو ډېر شکوې شکایتونه مه کوه، ډېرې ګیلې مه کوه، ډېرې چخنې مه کوه چې په دې سره د محبت زړه په نفرت بدلېږي، چې ځکه په زړو بدلولو کې ډېر وخت نه لګېږي. فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبس الحب يذهب. ما لیدلی دي چې د خاوند د طرفه سره محبت وي لیکن د ښځې طرفه سره نافرماني وي، تکلیف وي، ګیلې شکوي وي او د خشم په وخت کې په خشم راتګ وي. دا دواړه خبرې چې سره جمع سي نو بیا د دغه ښځې سره د خاوند محبت ختم شي. ځکه بس بیا به زړه نه غواړي، کور ته راتګ به زړه نه غواړي، بیا به مجلسونه کوي، شپې به پر بیابانو تېروي او په دا سوچ و فکر کې به وي چې څنګه د دغه څه خلاصم، زه یو بله داسې ښځه وغواړم چې هغه سره زما ژوند په خوشحالۍ باندې تېر شي.